اګړې په ځای پرېښوې ولاړو یو کنده کې نسکور پرېوته چې خدایه نو زه څه پوهېمه چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې ما خو ټول عمر ګړې او چیلۍ سر ولیدي نو ما ته څه پته ده یا الله موسی علیه السلام ته وحی وشو مولانا روم وایي چې وحی آمد سوی موسی از خدا وحی آمد سوی موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ولی ما نه جدا کو اګډبه خو زما یارو یا الله هغه خو داسې ویل ورته نه کنه موسی تو برای وصل کردن آمدی تو برای وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تو خو ما دې لګلې چې ما سره د خلکو جوړ کا ما سره د خلکو ګټ جوړ کا ما دې نه لګلې چې ما نه دوستان جدا کا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته وخایا ته ورته چل وخایا بیا تماشا کا موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړه او ګډبه پسې ورغله او د هغه د یادولو چل یې ورته وښود زما عزیزانو ما تاسو ته تېرو جمعو کې یو ټکی کړی چې الله الفاظو ته نه ګوري الله دې ځای ته ګوري کوم ځای ته دې ځای ته د ګډبه د دې ځای قدر دې وکتو اسمان سره خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې ځای کې رابطه او تعلق صحیح و نو فائدہ پہ اللہ داسې مرتب کړه چې پیغمبر لهم تنبیه ورکړه معامله ماما د دغه ځای ده ښه معامله د دې نه ده چې صاحبه مسله دې په اوږه او د تبلیغي اجتماع ته تللی وم پېښور کې چې وه یو افسر مې ولید نو مسله یې په اوږه وه نل داسې کوي دا دلته دوړي مړي نو لږ دا چومه پې کېنم خدای دې مال سټه وباسه ولې مال خدای دې خوار که عقل زده د معشوقي هغه عاشق خوښي چې خړ پړي ویښته ببري په خاورو کې ورته ناستي د دې څه مثال شته مالاو حضرت عمر چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شمه نو زما په دې مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ معشوقې ته لاړ چې رحم یې راباندې را چې څومره ورته خیرن او خړ پړې هومره به یې خوښ دا پاکه مسلط قالیني راغستې ده چې صاحب به په دې کي دا ګورې نه څومره لوی لوی خلق چې دی په دې ځمکه پراته یا د تبلیغي اجتماعګانو ته چې لاړ شم هلته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر را یاد شي چې بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان بادشاهان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان تاسو خیال را نو عرض مې دا و چې معامله د دې ځای ده معامله د ظاهر بیروبیت نه ده معامله د دې ځای ده دې ځای ته ګوري چې زما متعلق ستا دې ځای کې څه چل دی په خدای قسم پیغمبر ویل یو داسې سړی درته وښیم چې ټول عمر یې خدای سره ډزې کړي او اخر کې جنت ته لاړ شي صحابه اریان شو چې الله دا به څنګه سړی زمونږ خو بیړه غر کړ ویل ګورئ په یو جنګ کې یو کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړه دلته او پیغمبر ولاړ دی او د هغه په لاس یې بیعت وکړو
چې بیعت کو مغه توره چې مسلمان پسې راغستې وه په کافرو ورغی چې پې ورغی هلته شهید شو چې شهید شو لاش یې راوچت کو پیغمبر ویل دا سړی دی ټول عمر ما سره خدای سره ډزې کړې وې 15 منټه کې جنت ته لاړو معامله د دې ځای ده معامله د بېروپیت نه ده د دې ځای